د بنگلاديش پرایم منسټر استعفا ورکړه او د ملک نه بهر ته لاړه. ملګرو تاسو ته پته ده په بنگلاديش کې حالات ډېر زیات خراب دي، داسې حالات دي لکه د فلسطین دغه په شان. ملګرو بنگلاديش چې کومه پوځ دی نو هغه د پرایم منسټر ته وویل د بنگلاديش چې ته په 45 منټ کې استعفا ورکړه، که ته استعفا نه ورکړې نو موږ به دې د عهدې نه پخپله بچ کړو. ملګرو نو حسینه ولګېده پرایم منسټر بنگلاديش چې حسینه ولګېده او هغه د خپلې عهدې نه استعفا ورکړه په 15 منټ کې او د ملک نه بهر ته لاړه. ملګرو 10 لاک کسان ناوتي دي او دا احتجاج کوي، دا ولیکئ ملګرو، او 400 کسان پکې شهیدان شول ملګرو. او چې کله به په دغه عوام به شهید شو کنه نو هغه ته به جنازه هم نه کوله، ولې جنازې ته به هم ولا نه پرېښودل او داسې به یې وخښول. ملګرو اصل وجه څه کېدای شي چې دا کسان ولې راوتي دي ملګرو؟ د فوج او د حکومت چې و نو دوی یوه فیصله کړې وه چې څوک هم احتجاج کوي نو دا د ملک خلاف دي او دا د ملک په بربادۍ پسې ورپسې دي ملګرو. او اصل وجه څه کېدلی شي چې دا د څه وجې نه دا خلک راوځي، دا سټوډنټان راوځي ملګرو. نو دا خبره ده د 1971 چې کله پاکستان او بنگلاديش یو هغه یو ځای ژوند کاوه، چې کله هغه الیکشن وشو په هغه کې هغه جدا شول نو په دوی یو فیصله وکړه د بنگلاديش د حکومت نه ده، دوی فیصله وکړه د فوج او د حکومت چې کومه کسان چې دي نو هغه په دې جنګ کې حصه اخیستې ده نو هغو ته به موږ ورکو 30% سیټونه ورکو په دې حکومت کې نه 30% سیټونه به ورکو، او چې دا کومه ټول عوام دی ملګرو سټوډنټان دي ټول عوام دی نو هغو ته به موږ ورکو 40% سیټونه ملګرو. د کسانو به سبق ووایو نو هغو ته به بیا نوکریانې نه میلاوېدې. نو د عوام راووته ویل چې تاسو داسې چل وکړئ چې دا کومه 30% سیټونه چې دي او دا کومه 40% سیټونه چې دي نو دا تاسو یو کوئ او کنه دا به 70% سیټونه شي نو دا به بیا صحیح. او د فوج او د حکومت نه منله ملګرو چې دوی به کله هم راوتل کنه نو ایسته کې دوی به شهید کول ملګرو. اصل وجه دغه کېدای شي. او اوس چې ده نو د هغه کومه پرایم منسټر چې ده نو هغه هم حسینه چې ده نو هم د ملک نه بهر ته تلله، پته نه لګي چې په کوم ملک کې به اوس حالات ډېر زیات خراب دي، پته نه لګي چې اوس به څه کېږي په بنګلاديش کې.